زب آسان یو څو خبرې وکم. الله تبارک وتعالی فرمایل هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام وکان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. رب کائنات او فرمایل چې ما پیدا کړی دي اسمانونو لرا او ما پیدا کړی دي زمکو لرا په شپږو ورځو کې. وکانا عرشه علی الماء او عرش امې په اوبو باندې او درولې دی، په سمندر باندې مې او درولې دی. یو سمندر هغه د کراچۍ کې دی، ته یې ویني زه یې وینم، ستا ذهن تم راځي زما ذهن تم راځي، لیکن په هغه سمندر باندې ایمان وروړل لازم نه دی. یو سمندر هغه چې د رب عرش په پروت دی، په هغې باندې ایمان وروړل لازم دی. که ته یې مني ام په ایمان لازم دی، که ته یې نه مني ام په ایمان لازم دی. که ستا سمجھ ته راځي ام په لازم دی، که سمجھ ته نه راځي ام په لازم دی. یا الله پاکا مطلب څه دی؟ څه خبره کول غواړي؟ رب کائنات فرمای لیبلوکم ایکم احسن عملا. دا چې تاسو ته اوخم چې احسن عملا څه ته ویل شي. عزیزان محترم دو خبرې ماته په نظر راځي، یو دی اکثر عملا، بل دی احسن عملا. اکثر عملا څه ته ویل شي، احسن عملا څه ته ویل شي. تو لغت راواله آسان خبر کوم. اکثر عمل اکثر زیات کثیر ته وي چې عمل ډیر زیات وي لیکن د هغې په مقدار باندې نتیجه هغه کمه میلو شي. عمل ته ډیرو کې لیکن نتیجه کمه میلو شي. د دې په مقابله کې احسن عمل راواله. نو احسن عمل هغې ته وي چې ته عمل معمولی وکړې، لږ عمل وکړې لیکن د هغې نتیجه هغه تا ته لویه روزي. پیغمبر خدا آقای مدنی فرمایل لا تسبوا اصحابی، تاسو زما صحابو پسې بد رد موایې. لفظ سبن د ګستاخۍ د پاره راځي چې زما د صحابو ګستاخي مکوي، نازیبا الفاظ مکوي، کنزلی اونوي، شتمن لفظ استعمال نکو چې تاسو زما صحابو ته کنزلی مکوي. ځکه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه دا احسن عمل دي چې هغوی لږ عمل وکړي الله پې ډیر څه ورکوي. که موږ ډیر هم عمل وکړو الله پاک پې موږ له لږ عرصه راکوي. واضح دلیل یې دا دی پیغمبر خدا آقای نامدار امام الانبیاء شفیع المذنبین ساقی کوثر شافع محشر جان جہاں آمنہ کلال محبوب خدا امام الانبیاء خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفی فرمایل چې زما صحابی کچره د یو موټی برابر خیرات کی، یو موټی غنم خیرات کی، جوار خیرات کی اور بش خیرات کی، دا یو طرف تکا، بل طرف ته غیر صحابی را والا که د احد د غر برابر چې په مدینه منوره کې 8 میله پزمکه باندې پروت دی، احد برابر غیر صحابی عام انسان عام امتی هغه سونه خیرات کی یا چاندی خیرات کی، هغه سونا یو طرف تکا، هغه چاندی بل طرف تکا، بل طرف ته زما د صحابی یو موټی غنم اور بشي جوار را واخلا. زما د صحابی د غلق عمل د دغه بل د احد د غرنا زیات ثواب والا دی، ځکه چې هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته زمانه نږدې ده. احسن عملا کې راځي، مونږ اکثر عملا کې راځو. که خبره د ټول امت والے د آدم علیه الصلاۃ والسلام نه والا تر د عیسی علیه الصلاۃ والسلام پورې هر یو پیغمبر عمل ته چې مونږ ګورو د هغوی عمل اکثر عملا دی، عمل ډیر زیاتو کی نتیجه یې کمه ملاویږي. واضح دلیل دا دی که تاسو نم تپوس کوم دا جواب برا کوي، که د قرآن مجید نه تپوس کوم دا جواب ماته ملاویږي. نوح علیه الصلاۃ والسلام خپل قوم ته 950 کال تبلیغ دعوت کړو چې تاسو د الله پاک عبادت وکړئ، زما اطاعت وکړئ، الله پاک کامیابی ده. 950 کال دغه تبلیغ وکړو، لیکن کله چې د نجات وخت راغی، کله چې کشتۍ ته د خطو وخت راغی، کتابونو لیکلي دي چې په کشتۍ کې ورسره 80 مسلمانان جوړ شو یا ورسره 2 مسلمانان جوړ شو، عمل یې زیات کړی دی لیکن نتیجه ورته کمه میلاو شوې ده. د دې په مقابله کې زما د آقای نامدار امام الانبیاء عمل راوالا د 40 سال کې د نبوت سلسله شروع شوه په آقای مدنی باندې. 63 سال کې حضور علیه الصلاۃ والسلام د دنیا نه رخصت شو، په وصال باندې شو. د 40 نواله 63 پورې دغه 23 سال زندگی راوالا. 23 سال د هغې 950 کال په مقابله کې هېڅ نه جوړېږي چې ته 950 کاله تبلیغ، چې ته 23 سال تبلیغ، لیکن په 950 کالو کې نوح علیه الصلاۃ والسلام
السلام اتیا کسان مسلمان کړیو، لیکن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دغه 23 سال زندګۍ برکت باندې احادیث مبارکو کې راځي چې په جنت کې دا ټول دنیا چې راواله جنت ته بوزي نو 120 صفونه به د جنتیانو تیار شي د آدم علیه السلام نواله تر د اخیری پیغمبر پورې دغه ټول به 120 صفونه تیار شي، په دغه کې ځان لا 40 صفونه به صرف او صرف د آدم علیه السلام نواله تر د عیسی علیه السلام پورې هر یو انسان د هر پیغمبر هر امتی به په دغه 40 صفونو کې راشي، لیکن باقی 80 صفونه چې کم جوړیږي عمل لګ کړی دی، آقا عمل لګ دی، 23 سال عمل کړی دی، لیکن دومره عمل کړی دی چې بدله ولا الله پاک ډیر ور کړی دا، ځکه چې احسن عملات راځي زما آقا 23 سال عمل کو، لیکن په جنت کې د آدم علیه السلام نوالا تر د عیسی علیه السلام پورې مجموعي چې څومره امتیان جوړیږي د هغې په ډبل په جنت کې زما د آقا امتیان جوړیږي.